د حضرت حلیمې سعدیې په کور کې یو بچی ده، هغې د دې د پسو سره ځي، د هغې نوم شیما دی. هغې همیشه چې ځي حضرت حلیمې سعدیې ته وایي چې دا قریشي بچی به زما سره پسونه ګوري. هغه ورته وایي بچی دا خو دومره ماشوم بچی دی چې دی په غېږ کې وړې، نو دی چې کله ستا سره ولاړ شي نو بیا به هلته ته دا بچی څنګه پالې؟ ته به هلته پسونه راګرځئ که به دا بچی روزي، ځکه دا بچی ستا د غېږې محتاجه دی. نو دی به ورته ویل چې نه زه به بچی هم روزم او زه به پسونه هم راګرځوم، زما سره به قریشي بچی ځي بیا زه دا پسونه ګورم که نه بیا به زه نه ګورم. ځکه هغې خور هم د پیغمبر علیه صلات وسلام پر برکاتو داسې وه لکه عاشقه. هغې به همیشه پیغمبر علیه صلات وسلام په زانګو کې زنګاوی او هغې به دا رجز وایي حسبي ربي جل الله ما فی قلبي غیر الله. لکه زموږ عام طور زنانې کله کله به یې دا ویل ابقي یا ربي ابقي لنا محمدا، یا الله موږ ته محمد ژوندی را پرېږدي. د پخوانیو زنانو کې به ډېر برکات چې هغې به کله بچی په زانګو کې اچاوی نو هغه بچي د ارامېدو دپاره به هغې الله 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 وایي. یو خو به د هغې زنانې زندګي په ذکر کې تېرېدله، دویم به د هغه ذکر اثر د دې بچي په دماغ کې ځای نیوی. نو هغه زنان هم دستي د الله تعالی هغه خور چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام پر کوم ځای باندې زنګوي نو د هغې رجز همیشه دای حسبي ربي جل الله ما فی قلبي غیر الله. عرب له چې سړی ورسي اوس هم دا کلمه د دوی پر خولو باندې ډېره زیاتې او کله به د دې رجز بعضې روایت کې راځي هغې کې به دا ویل ربنا ابقي لنا محمدا، یا الله موږ ته محمد را پرېږده. چې کله هغه بچي هغه زنانې دا ډېره تمنا کوله چې قریشي ورور به زما سره ځي بیا به زه پسونه پیایم، د دې بغیر یې زه نسم پیایلی. نو هغه مور به ورته ویل بچی ته به بچی سنبالئ که به پسونه سنبالئ؟ نو دې به ورته ویله چې مورې په دې کې ما یو څه اثرات لیدلی دي. ورته ویل بچی تا څه اثرات لیدلی دي؟ او چې کله زما سره قریشي ورور را سره وي نو زه چې پر کومه مځکه باندې ګرځم د اسمان وریځ پر ما باندې سایه جوړوي، په ټوله ورځ کې لمر ماته تکلیف نه راکوي. او دویم چې زه دی د یو درخته لاندې یو ځای کښېنوم پر لاره باندې چې کوم قافلو والا تېرېږي هغه چې راوګرځي دې بچي ته ګوري نو هغوی دا بچی ډېر نازوي، د هغې قافلو والا سره چې شی ورسره یې هغه ضرور مشترکوي. او دریم زما پسونه هغوی چې کله زه سارا ته بوزم نو هغوی دا پسونه واښه ژر ژر وخوري چې ځان موړ کړي او هغوی ټوله راسي دې بچی چې ما کښېنولی دی 4 طرفه شاوخوا پر دې بچي راوګرځي بس د دې بچي سترګو ته ګوري. ورته په دې وجه باندې ما ته دا بچی ګټه راکوي نو ځکه زه دا بچی د ځانه سره بیایم. پیغمبر علیه صلات وسلام روزنه حضرت حلیمې سعدیې په بنو سعد قبیله کې